بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسو خو تیر درسونه د لمانځه د رکنونو په باره کې ویلي وه. نو موږ او تاسو تیر درس 15 رکنونه د لمانځه ویلي وه او 15 رکنونه دا مطلب چې د لمانځه فرضونه. د لمانځه اول فرض چې شو ولاړه. لہذا که انسان داسې ولاړه وکړي لکه هغه ځینې ترتیبونه چې ما در وښول چې انسان نازي زوړ درس یې پلا تکرار چلا ښه دی. انسان نازي قیامه نه کوي ولاړه نه کوي بس الله اکبر ووایه په دغه الله اکبر باندې ولاړی همالته تحریمې ته تاوان ورسېدی هم ولاړه یې سې ونه کړله. دا اول فرض و. دوهم فرض د لمانځه قرائت و. قرائت به د انسان څخه نه پاتېږي. او دریم فرض چې د لمانځه و هغه رکوع چې شي وه. د رکوع په باره کې ټولې هغې خبرې موږ او تاسو مخکې کړې وې چې انسان باید رکوع څنګه وکړي. د انسان اوږې، د انسان ټوله ملا او د انسان سر باید سره برابر وي. لہذا که انسان داسې رکوع کوي او یا بیخي کږیږي د خپل سر تر زنګنو لا کښته کوي داسې، او یا د انسان د رکوع په حالت کې پایڅې او لمن دواړه راټولوي، او یا انسان رکوع داسې کوي چې فقط مازې اشاره داسې وکړله په دغه رکوع باندې ولاړی. په داسې وختو کې د انسان لمونځ نه صحیح کېږي. ولې رکوع د لمانځه د فرایضو څخه څوم فرض دی؟ دریم. او بل فرض څلرم هغه سجده ده. سجده هم په داسې شکل چې انسان ځي اول زنګنونه ولګي، ورپسې لاسونه ولګي، د دواړو لاسو په منځ کې اول پزه ولګي، بیا وروسته تندی. لہذا هغه سجده چې انسان پر یوه وار باندې داسې وکړله، تندی او پزه یې کښېښوله، نور نه لاسونه راپورته کړه او نه زنګنونه، دغه سجده هم نه صحیح کېږي. او سجده څوم فرض دی؟ څلرم فرض چې کله په لمانځه کې ولاړی، پاکستانیان وایي کله چې اوړاو سو ولاړی د منځ څخه ولاړی، د په اردو ژبه کې وایي چې کله اوړاو سو د منځ څخه ولاړی نو بس خو بیا نه کېږي. د موټر د چلانېدو پیوست چې کله اوړاو سي ختم سي بیا کله موټر چلانېږي. چې کله سجده نه وسوله نو لمونځ نه صحیح کېږي. تاسو په میلو کې وګورئ، په سفرو کې وګورئ، ځوانان وګورئ، او دغه ځوانان چې د کاروبار ډېر شوقیان دي، سرمایه مال رب العزت نور ډېرې د دوم زوري ټوله ورځ په دوکان کې لمونځ کې یې پلی ننداره وکړي. او هغه کسان چې بیا تاسو وګورئ په دې چارسوک کې چې د کوټي و د پښو کار کوي، دغو انسانانو لمونځونه وګورئ، سرمایه هېڅکله برکت نه کوي، هېڅکله. صحابه کرامو به دغه پرېښوله، د ډوډۍ د پخېدلو پر وخت به ډوډۍ پاته سوله، ولاړئ لمونځ به یې وکړئ، چې راغلې ډوډۍ به هماغسې وه، سوځلې به نه وه. تاریخ کې ډېر واقعات دي. انشاءالله تعالی د دغه بیانو وروسته 15 بیانه راځي پر سهار پر لمانځه، ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخستن. هلته به ټوله تفصیل وایي انشاءالله. او 5م فرض د لمانځه چې دی اخري ناسته ده. اخري ناسته لازمي ده چې انسان یې وکړي. که 2 رکعاته لمونځ و اخري ناسته، که 3 رکعاتو اوله ناسته واجب، اخره ناسته فرض، او که 4 رکعاتو د 2 رکعاتو وروسته ناسته واجب او اخري ناسته فرض ده. د چا څخه پاته نه سي. نن وایو نوی درس. نن راځو د لمانځه واجباتو ته. د لمانځه چې شي واجبات. زموږ او ستاسو ټوله درسونه زما ورونو د لمانځه په واجباتو کې را روان دي. دا داسې واجبات او داسې پلانکی هغه وروسته دي، ټوله اوس د لمانځه. د لمانځه واجبات چې د کوم کتاب څخه درته وایم هغه کتاب کې چې څنګه لیکلي وي، شاید په شروط صلات کې 1-2 کم یا برابر وي. زما سره چې کوم کتاب دی د دغه کتاب څخه یې زه درته وایم. د لمانځه واجبات 15 دي. څو دي؟ 15. اول د لمانځه شروع ده په الله اکبر سره. په چی سره؟ خاص په الله اکبر سره. سړی چې په لمانځه باندې ودرېدی الله اکبر، اوس نو به احتیاط کوي، الله اکبر به یې نه وایي، لمونځ بیا خرابېږي. الله اکبر به یې نه وایي، لمونځ ته بیا تاوان رسېږي. اسانه خبره، الله اکبر بس. ځینې کسان الله اکبر، ګوره چې د کوم ځای څخه د تجوید کتاب جوړ دی او قرات یې د کوم ځای څخه زده کړی دی. دا که یو طالب مخ دی، که یو صوفي مخ دی، دا که امام مخ دی، که حاجي مخ دی، زما د چا سره سروکار نه دی. هر څوک چې غلطي کوي هغه غلطي کوي، که دا په لباس کې زما د چا سره کار نه دی. زما د دې سره کار دی چې غلطي باید ونه کړي، که هر څوک مخ ته کېږي نو به څنګه وایي الله اکبر. صحیح سو؟ د غوږو ته د پورته کېدو سره سم پلا خو به ځان تسلیموه چې نور زه تسلیم یم، بالا مې توبه ده. الله اکبر. او ځینې کسان بیا الله اکبر، دغه اول تکبیر په الله اکبر سره. لہذا که چا په پښتو ویله چې لمونځ کومه
لمونځ کومه صحیح کېږي یا که یې وویله نماز مې خوانیم صحیح کېږي خاص به لمونځ شروع کوي څوک په چیش باندې په الله اکبر نو اول واجب پیدیږي مو انشاءالله دوهم سورة فاتحه الحمدلله ویل دا واجب دی که چا پرېښوی نو په اخري کې الحمدلله چې پرېښول واجب چې پرېږدي سجده سهو ستا نو دوهم واجب د لمانځه د واجبات څخه چیش دی سورة الفاتحه یا الحمدلله چې موږ وایو دغه الحمدلله رب العالمین تر ولا الضالین پورې دا واجب دی دا به څوک نه پرېږدي دوهم واجب د لمانځه د واجبات څخه چیش دی الحمدلله او دریم واجب د لمانځه د واجبات څخه د الحمدلله سره د صورت زمول دی یعنی د الحمدلله وروسته صورت ویل دی نو د لمانځه واجبات ټوله څو دي 15 اول واجب لمونځ په الله اکبر سره شروع کول دوهم واجب د الحمدلله ویل یا د سورة الفاتحه ویل دریم واجب صورت ورسره ګډول یا صورت ورسره ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير